ثالث عمر لمړی برخه د امت د تنبیه زنګ د اذان خوږ آهنګ د غشپ خوتا سبا کړه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د محسن احسان مو یو ځل بیا د فکري جوړښت یوټیوب چینل له لارې د نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې را حاضر شوی یم، په دې هیله چې دا خپرونه په مینه محبت را سره واورئ. د خپرونې نوم ثالث عمر، د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تاریخ. قدرمنو اوریدونکو، هیره دې نه وي چې دا خپرونه د ثالث عمر له کتاب څخه چمتو کیږي چې د کتاب لیکوال دی محترم قاری عبدالستار سعید. د عمر د تورش رنګ تا آزاد کړو له پرنګ تا. قدرمنو اوریدونکو، د پیل خبرو را تیریږو، راځو لومړي فصل ته. د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله زیږیدنه. ملا محمد عمر مجاهد په 1490 هجري قمري کال کې چې له 1960 میلادي کال سره سمون خوري د افغانستان په جنوب کې د کندهار ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې دنیا ته راغی. د ملا محمد عمر مجاهد د زیږیدو سیمه کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې واقع دی چې مرکز کندهار ښار دی او د افغانستان دوهم تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. کندهار په سیاسي لحاظ د افغانستان یوه مهمه او مرتخیزه سیمه ګڼل کیږي. د معاصر افغانستان مؤسس احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ اساس په همدې ولایت کې ایښی و او له همدې ځایه د هند، ماوراء النهر او پاریس پر خوا لښکرکشۍ کولې. تر هغه وړاندې د میرویس نیکه په مشرۍ د پاڅون مرکز هم کندهار و چې په پایله کې یې له افغانستانه د صفوي یرغل ټغر ټول او د افغانانو مستقل دولت رامنځته شو. د صفوي اشغال د محو کولو او خپلواکۍ د اخیستلو له امله افغانان میرویس خان هوتک خپل ویاړمن ملي مشر بولي او د میرویس نیکه په احترامانه نوم یې یادوي. دغه راز هوتکي دولت چې د صفویانو له زوال وروسته یې څو کاله په افغانستان او ایران سلطنه درلوده، د اسلامي تاریخ یو ویاړمن باب ګڼل کیږي. کندهار د معاصر افغانستان لومړنۍ پلازمینه وه چې وروسته د تیمورشاه په دوره کې پایتخت کابل ته انتقال شو. د کندهار ښار شمال ته 50 کیلومترۍ کې د خاکریز ولسوالۍ پرته ده. ملا محمد عمر مجاهد د همدې ولسوالۍ په چا همت قریه کې دنیا ته سترګې وغړولې. نوموړی د خپل پلار او مور دریم اولادو، تر ده 2 مشرانې خویندې او یو کشری ورور یې په ماشوموالي وفات شوی دی. ټبر او کورنۍ. ملا محمد عمر مجاهد د پښتنو د هوتکو د قوم له تومزي شاخ څخه دی. هوتک د پښتنو له مشهورو قبیلو څخه دی چې د میشت اصلي سیمه د افغانستان په جنوب کې د زابل ولایت دی. څرنګه چې پښتانه بعضې وختونه د بېلابېلو اقتصادي او اجتماعي دلایلو له امله له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته انتقال شوي دي، د ملا محمد عمر کورنۍ هم ډیر کلونه وړاندې د زابل ولایت څخه د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته انتقال شوی. د ملا محمد عمر مجاهد پلار مولوي غلام نبي صاحب د خاکریز ولسوالۍ د ناصرو په کلي کې دنیا ته راغلی. د ملا محمد عمر مجاهد نیکه مولوي محمد رسول صاحب، غوره نیکه مولوي محمد آیا صاحب او له هغه پورته آبا او اجداد ټول د دیني علومو پوهان، ملا امامان او مدرسین وو چې د دیني علومو زده کړه، تعلیم، تدریس او امامت یې د ژوند اساسي مشغله وه. د ملا محمد عمر مجاهد پلار مولوي غلام نبي صاحب د خپل پلار مشری زوی و چې د مولوي محمد انور صاحب، مولوي عبدالولي صاحب، ملا محمد حنیفیه صاحب او مولوي محمد جمعه صاحب په نومونو کې 4 نور کشران رونه درلودل.
د دوی کورنۍ د افغانستان د اکثریت عامو اوسیدونکو په څیر غریبانه ژوند درلود. په کندهار کې کوم معلوم جایداد ځمکه او مالداري نه درلوده. د نورو علما کرامو او طالبانو په شان په خپل غریبانه ژوند قانع وو او د دنیا او مال د جمع کولو په ځای یې ډیره توجه د علم او دیني خدمت خواته وه. که منعم ته د منعم خدای بخلی انعام. ملا محمد عمر مجاهد په همدې علمي او متدین خاندان کې په 1499 هجري قمري کال کې چې له 1438 هجري شمسي او 1918 میلادي کال سره برابر دی وزیږید. مور یې په قوم ناصره او د خاکریز ولسوالۍ د ناصرو د کلي یوه متدینه او عبادت ګزاره میرمن وه. ملا محمد عمر مجاهد ایله د 2 کلونو و چې پلار یې د کندهار ښار ته نږدې د ډنډ ولسوالۍ په نوده کلي کې د یوه مسجد امام شو او خپل کور یې له خاکریز څخه نودې کلي ته را انتقال کړ. ملا محمد عمر مجاهد د ماشومتوب د عمر 3 کلونه همدلته د پلار تر سیوري لاندې تیر کړل. خو لا ماشوم و چې ژوند یې له ستونزو او درنو مصایبو سره مخامخ شو. د خویندو کشري ورور او پلار وفات. د ملا محمد عمر مجاهد والده شریفه چې اوس هم ژوندۍ ده حکایت کوي چې له خاکریز نه کله د کندهار د ډنډ ولسوالۍ نوده کلي ته لاړو نو دلته د ملا صاحب پلار امامت کاوه او له خپلو اولادونو سره یې غریبانه ژوند درلود. د دوی کورنۍ له پلار او مور 2 لوڼو او زامنو څخه عبارت وه. د ملا محمد عمر مجاهد 2 خویندې تر ده مشرانې وې او ورور یې چې شیر علي نومېده تر ده کشر و. ملا محمد عمر مجاهد په خپلو ماشومانو خویندو ډیر ګران و او د ده پالنه به یې کوله. خو یو وخت په سیمه کې د خپرو شویو مرضونو له امله یې خویندې یو په بل پسې وفات شوې چې دا د ده 4 کلن محمد عمر په ژوند کې لومړی او خورا درنه ابتلا وه. مور یې حکایت کوي چې ملا محمد عمر د خپلو خویندو په فراق ډیر ځورېده ځکه چې د ماشومتوب په دنیا کې تنها شوی و. خو تر دې پیښې 1 کال وروسته چې په کومه ابتلا راغله هغه خورا درنه او سخته وه. د ملا صاحب مور د دې واقعې حکایت داسې کوي. آزاد کړو پرنګ آزاد کړو پرنګ. ملا محمد عمر د 15 کلونو په عمر و چې پلار یې سخت مریض شو. د ملا صاحب تره مولوي محمد انور صاحب دغه وخت طالب او په کندهار ښار کې درسونه ویل. په دې ورځو کې د ملا صاحب کشر ورور چې د غیږ ماشوم و هم مریض و. د ملا صاحب تره مولوي محمد انور راغی. د ملا صاحب پلار یې د علاج لپاره کندهار ښار ته بوت او د کور سرپرستي یې د ملا صاحب بل تره ملا محمد حنیفیه ته چې د ملا محمد عمر د مور رضاعي ورور هم کېده پرېښوده. څو ورځې بعد ملا صاحب د کشر ورور شیر علي مرض زیات شو. مور او تره د علاج لپاره د کندهار ښار خواته روان کړ. دوی پیاده روانو خو چې د میر بازار سیمې ته ورسېدل د ماشوم بدن بې حسه شو او سر یې د مور په اوږه ولګاوه. دوی چې ماشوم دا حالت ولید بیرته کور ته راوګرځېدل. کور ته په رسېدو یې لیدل چې ماشوم وفات شوی دی. په دې ډول 15 کلن محمد عمر یو مخ تنها شو. د ملا صاحب تره د ماشین نه وروسته کندهار ښار ته لاړ تر څو د ملا صاحب د پلار پوښتنه وکړي. هلته چې ورغی هغه لا هم مریض و خو له ده څخه یې د کوچني ماشوم پوښتنه کوله. دی له وفات خبر نه کړ بلکې د روغتیا ډاډ یې ورکړ. د ملا صاحب پلار چې په ښار کې د خپل طالب ورور سره په حجره کې اوسېده 100 ورځې بعد یې مرض سخت او ورپسې وفات شو. ورونو او نورو طالبانو یې تکفین او جنازه وکړه او د کندهار ښار د طالبانو په نامه مشهوره هدیره کې خاورو ته وسپاره. د ملا صاحب تره ملا محمد حنیفیه د خپل وفات شوي ورور کالي او پاتې شیان په څادر کې غوټه کړل. کور ته په رسېدو یې دا زړه ونه کړی شو چې د دې درانه مصیبت خبر د ملا محمد عمر مجاهد مور ته واوروي نو ځکه یې یوازې دغه ټوټه د کور په دروازه کې کښېښوده او لاړ. د ملا صاحب مور فکر کاوه چې شاید خاوند به یې روغ شوی وي او لږ وروسته به راځي. خو وروسته یې چې غوټه خلاصه کړه ورمعلومه شوه چې د ملا صاحب د پلار وروستۍ اغوستې کالي لنګوټه او صدرۍ پکې تړلي دي. نو په دې پوه شوه چې خاوند یې له دنیا رحلت کړی دی. په دې ډول له ټولې کورنۍ څخه یوازې مور او یو زوی یې ملا محمد عمر یتیمتوب او د بې سرپرستۍ له درنو غمونو او مصایبو سره پاتې شول. وروسته د مصلحت په اساس د ملا محمد عمر مجاهد د والدې شریفې نکاح د ده له تره او پالونکي مولوي محمد انور صاحب سره وشوه.
د سالس عمر د خپرونې مینوالو دا چې څه وسول په راتلونکي برخې کې به یې وارو در بیا هم پر الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څخه بیل شوی ویله هجره دردېدلی له امیل څخه بیل شوی ویله هجره دردېدلی ځکه رنګ دی بدل شوی تور لونګه غنم رنګه تور لونګه غنم رنګه ځکه رنګ دی بدل شوی تور لونګه غنم رنګه تور لونګه غنم رنګه د امت د تنبیه زنګه د اذان خوږه آهنګه د غش په خوته سبا کړه د غش په خوته سبا کړه ای مولا صاحب ملنګه ای مولا صاحب ملنګه که منعم ته د منعم خدای بخلی انعام نوی که منعم ته د منعم خدای بخلی انعام نوی چې منعم به و بیا څنګه زندگی به و څنګه زندگی به و څنګه چې منعم به و بیا څنګه زندگی به و څنګه زندگی به و څنګه د امت د تنبیه زنګه د اذان خوږه آهنګه د غش په خوته سبا کړه د غش په خوته سبا کړه ای مولا صاحب ملنګه ای مولا صاحب ملنګه د غش په خوته سبا کړه ای مولا صاحب ملنګه ای مولا صاحب ملنګه